بندوبست د کائنات په خبرو بندوبست د کائنات په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو یا د سپینو تورو مرد شه یا عاشق شه یا د سپینو تورو مرد شه یا عاشق شه چې یادېږي په بدلو په سندرو د خوشحال خټک خوښي به هغه وخت وي د خوشحال خټک خوښي به هغه وخت وي چې برېښنا د سپینو تورو شي په زغرو د ستر خوشحال خټک د شعر سره زه بلنه ورکوم خپل ګران مشر استاد پوهاند او د دې غونډې مشر میلمه پروفیسر جمیل کاظمي صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپلې خبرې وړاندې کړي. نن د ډېرې ما ته پرټیکولرلی زه درته په ایماندارۍ یم چې زه نن ډېر خوشحال په دې یم که نیز زه بیماره یم د نوشي په کې ده ټولنه او بیا ډېرې ښکلي نظمونه غزلې مقالې او ایګزیجریټډ نه مبالغه د زړه نه خبرې وشوې او دې پروفایل ښه طریقې سره پیش شو او دا ډېره د نوشي د ستړي نوشي کله کله زه سوچ کوم په کور مې زه مین یم کله بیا څه نوشي ته سترګې ورغوم چې دا نوشي به بیان وي نو یو شعر څه د وخت دی اوس پکې فتنې آبادې شوي دي اوس پکې فتنې آبادې شوي دي خدایه دا د زړونو کلي وران د ګران ډېر لوی شاعر دی د اشنغر او کله یې ویلی دی وقصه د وخت وقصه د پښتونخوا وقصه د پښتون وقصه د دربدر پښتون وقصه د خاک بسر پښتون وقصه اوس پکې فتنې آبادې شي خدایه دا د زړونو کلي وران نه شي شو نو زه دا شعر ما دغه ته ویله دې نه مخکې ما تاسو زه اجازت په دې غواړم چې ما بېګا شپې درد ورته خوب نه راتله نو دا اردو د شعر سره مقعدي و شعر متول چې به درد راغله یہ اجنبی سی منزلیں یہ اجنبی سی منزلیں اور رفتگاں کی یاد تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو شام علم ڈلی تو چلی درد کی دوا درد کی ہوا راتوں کا پچھلا پیر ہے اور ہم ہیں دوستو دا د وخت کې کله ما د نوشي دا شعر ولوستو دا ما ته عجیب فکر راکړو ډېر ښایسته دی هغه دا نوشي کومې ټولنې کې چې عدم مساوات وي نوشي کومې ټولنې کې چې عدم مساوات وي نو جهل باچا وي او تخریب وي تخریب پکې وزیر وي نوشي کومې ټولنې کې چې عدم مساوات وي نو جهل باچا او تخریب پکې وزیر وي یو بهترین تجزیه عکس نن د دغو دوو کسانو د جاهل او د تخریب کار حکومت دی موږ چار پیل کې د چا گرفت دی د چا سې دی چا وجود لري څوک آئیډنټیفای کیږي څوک تو خونو کې غږیږي څوک باندې خبرې کوي یو یا جاهل دی یا تخریب کار ایک میں ہی جامہ پوشتا ایک میں ہی جامہ پوشتا اوریانیوں کے بیچ صادق سنو ایک میں ہی جامہ پوشتا اوریانیوں کے بیچ مجھ سے میری آباؤ کبا کون لے گیا ایک میں ہی جامہ پوشتا اوریانیوں کے بیچ مجھ سے میری آباؤ کبا کون لے گیا
دا اوس د نوشي شعري لکه د خپلې تبصره د دواړو پروفیسرانو صاحبانو وکړله، ما دې ته پام بالکل ونه، یعنې ما باور باندې یو کله پیپر لیکلی و، خو ما هغه خپل تنده هغه ما ته دوی وکړه. روشي یو ترقي پسند سړی دی. روشي څه هوش سنبال کړی دی، د یوې خبرې نه روان دی، هغه خبره یې اوسه پورې راټینګه کړې دی، هغه خبره اندا دی. هغه خبره اندا دی، دلته احتسالي ټولا دی، هغه احتسالي ټولې مختلف لباس دي. دا نوشي دې فکر دې سوچ ما دې مزال خو ډېر کړی وي، خو زه کله اول دویمه دفتر ته راغلی، زه پرنسپل ما ورډالې ویلی خبر دې ماته څه ویله، زه دومره امپراس شوم. ترې یو سړی چې راغلو کته ما ته یې هلته باره لیبرري دی، هغه لیبررۍ کې که ماته د چاټ میلو شي څه نه ما اوس ټیپری خیبو نه دی، انتظامیه ده که نه، خو ما چې دې پروفایل ولیدله څه ودرمه یار جو شریف سړی راځي دلته هغه لیبررۍ دپاره چې زه لیبررۍ وکړم. هغه ټایم کې خبره دا 1996 ته زه نوی نوی راغلی، هغه ورځه دی دا د دې تلاش کې دی خپله طرفه نه محفل جوړ کړي، مشاعره جوړه کړي، جلسه وکړي، نظریات کې څه ډنډې منډې اصلي کړي، خو خبره یې چې وایي دی دی هغه اندا څه ضمیر د انسان شناخت پکار دی. مهم ضمیر څه دی که نه، هغه اوس بل قسم شوی دی. چاته انسان نه یوي، چاته انسان نه یوي. This is دا unfortunate دی. کم از کم د لکه پړه خلک هغه ګریجویټس دي، لکه ډاکټر ناست دی، پی ایچ ډي ناست دی، پروفیسر ناست دی، دا دومره ښه تجزیه وکړه دې څه نمایه دی د غورځنګ څه د مارکس او د کنفیوسس او د وغیره وغیره د جدلیاتو عجیب غوندې یو سړی دې نظر کې اوسي هغه دې پټپات کې روان وي او چارې ګرد کسي. یو سړی په جدلیاتو باندې نظر لري، ډایلکټس نه وتی دی، عجز بدقسمت یې دا نه وتی دی، اوس نه وتی دی، اوس دغه تیارو کې کسه ده ګپ اندھیرا او ټول منافق. They are all telling lies. نو د نوشي ورځه ده، ما څه به خبرې لګې سختې شي، خو نوشي مزال دا دی د انسانیت مزال دی. د نوشي ژبه، د نوشي شعر فکر زړه پورې ما لیدلی دی، هغه اندا دی چې نور په څه شي میین دی نه دی میین، خو په کور خو مخپوخ میین دی. خو نن کورما کوم صورتحال سره مخامخ دی، هغه چینار ور خستی دی، هغه چینار کې ور لګېدلی دی، که نه دی لګېدلی؟ داسې ور ورکې لګېدلی دی چې سترګې ورته نشي غړولی. اوس حیران ورته پاتې شي چې دا دوره دا کوم دا سړی ویل ما ته لیکن گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفتری ویلی نشم، توز که ویم دا خلق فساد خلق نه دا ویلی نشم. خبر دی ویللو دی it should be talked, it should be discussed, اوس نشي ویلی داسې فساد. هغه خبره سادي خبره چې کاڼي سپي خلاص کړي دي، کاڼي یې تړلي دي. سګهاره کشاده سنګهاره بسته، سعدي صاحب ته نامه دی رحمت الله علیه، یو ځای ته لاړلو، هغه ځای کې سپی ورسې واخیستو. نو سعدي ډېر عالم فاضل و، ډېر څه سپی کولی شو چې لاس واچولو، هغه ټول واوره به خراسان نه وخه هغه پورې ټول وطن هغه واورې کې تیږې یخ شوي وې، هغه یې عجیب وطن دی که نه. سګهاره کشاده سنګهاره بسته، نن هم دلته داسې کیس دی، دا یې خلاص پرېښلي دي، کوم ځای کې دی چې ځان ته نه بچ کړم یې تړلي دي. نو زه به کوم څه نامه دی اخري سره زه به درته وایم چې بهر رنگی کی خامی بهر رنگی کی خواهی جامه می پوش، بهر رنگی کی خواهی جامه می پوش، من اندازه قدرت را می شناسم.
به هر رنگی که خواهی جامه میپوش من اندازې قدرت را میشناسم زه د ډېر ښه پیژندم ډېر ښه څه د پیژندم څه نه مایلی او تاسو ټولو ته د دې ورځې په سره مو ته تاسو د عزت صحیح راکړله او ما ته ډېر هغه دی څه thank you very much